اوس ورته ګورئ سبحان الله څومره خوندور سیند دا ځګی دومره خوندور ښه سیند سره ګډ وډ سولو نور دا دی د غره پورې خو راغلم دا ځګی کې موږ ډرون والوځول چیرې زه لیدلی یم ټلپانچ دا دی د لیم دا مینوال میلاو سوی په ټلیفانه کې مې لیدلی دا خو ستا کور دی او بس دغه یوه کمره دي ده دا د ده کور دی ماشاءالله درته نه چشتي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءالله څومره خوندور سیند دی السلام علیکم فضل افغان یم کیله سیف الله د پښتونخوا سیمې ته راغلی یم کلی خو هغه تیر ولاګ ما جوړ کړی ولو چې کاریز کلي له راغلی یم نو موټر کې اوس دا دی یو سمیع الله دی د سمیع الله مشر ورور عطاالله او کادرم ناست روان یو سمیع الله وایي د لیو د ښار سره یو ډېر خوندور ډیم دی هلته چکر درکوو ډیم نوم چشتي ته والی سیټي ډیم ورته یې ښه د غرو نوم دی ښه بس غرو نوم دی وایي غرو علاقه خو نو زما ډېره خوښه ور د دې ځګې سیند خوندور سیند دی دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله څومره خوندور سیند د دا لارې د ماکسن سیم زه راتللم د هغه غټې درختو دومره خوند کوي دا درختې د چی شته ولې حسنه دا چناران ورته وایي چناران ښه سیند داسې دی چې الحمدلله راورسېدلو سر مخ لاسوي څنګه راورسېدو هغه د مخامخ ډیم پول ډک دی معلومیږي او خوندور ډک دی او موږ له بل ملګري هم رارسېدلی دا ځوان ستا نوم څه دی ځوان محمد شریف نو اوس څه کوو لاندې ورشوه کېږو د هغه مخامخ غره له به خېږو هلته به ډرون الوځو صحیح دی نو اوس هغه غره له خېږو الوتکه به هلته والوځو او د دا ډیم خوندور سیند به درښکاره کړو او هغه سیټ ته کوچان هم دي و دی به وکړو هغه سیټ کوچانو خواته به ورسو هلته به بیا الوتکه والوځو صحیح خبره خوندور سیند راځي څنګه تاسو څه کې وایاست کوچان به هم په در وویندم ماشاءالله ډېر خوندور سیند دی دا درخت دی دغه ډیم دی او د ډیم په مابینځ کې هغه تاسو لیدی سئ غونډۍ ده شاوخوا اوبه ورته راګرځېدلي دي دا ډیم نوم څه شولو سیټي ډیم دغه ډیم دی نو هغه سیټ د کوچان هم پراته دي هلته ورځمه د هغو سره به مجلس هم وکړو پسونه به هم درښکاره کړو او د دا ډیم خوندور سیند به بیا په الوتکه کې درښکاره کړو خوندور دا غټ غټ ته تاسو ګورئ زه خو دا غټ غره له کتی سم اوس ختی سمه اوس د دې نه ده معلومه ته ختی سې نه سې ختی قدره ته بیټري لو نه سم ته به وخځې زه بیدار عسکر یم بیدار ځکه د نیمایي وخت دا دی دا خلک عادي نه سې ختی خیر څه به وخځېږو نور خوندور سیند راسي ښه دا ځګې د تاسو ګورئ د دې ځګې څه اوبه راوځي دا دی بس بیا دورې روان دي هغه د ډیمو خواته روان دي دا د مځکې څه اوبه راوځي دا د کومې خوا سره روان دي دا خو چونه ده ښه چونه د غرو سره وځي دا بس هر ځګی دا قسم لږ لږ اوبه راوځي او ګورې هلته سټور کېږي بیا خواته ډیم ته ځي نو موږ څوکه روان یو دا غټ غر دې ته زما ډېر هوا کېږي چې لوړ ور وخځېږم خو ملګري وایي دی له وایي زه ختی سم نور وایي زموږ د وس کار نه دی نو باره ځو کوچانو له دا تاسو ورته وګورئ اوبه دا ځګې څه بس را روانې دي دا ځګې کې سټور کېږي او دا غر ماشاءالله او دومره زیات سکون دی چې تی د لیاره ورځ راځي که ورځې ورځ څومره مخته چې ځي هغومره سکون انسان ته میلاویږي ما ته فرق نه راکوي که مازدیګر کار ټیم او درته وګوره دا دی اوبه څپې لاولي رامنډې کوئ د کوچانو پورې راورسېدم کوچان هاخوا ته پراته دي درته یوه کژدۍ ده که چشت ده شروعات به د دې څه وکړمه ده درته نه چشت دی
درته خو هېڅوک نشته یو د اوبو بوتل پروت یم اوبه نشته کې سړی اوبه به اوس شه تږ یم اوس دې لور ځمه کیسه اوبه راکړلې ډېر بد تږ یم ملګري هاخوا ته دي دا تاسو ورته وګورئ خوندور سیند دی دا اوبه د دا غونډۍ په مابینځ کې دا غونډۍ د سیډو ته اوبه دي نو اوس به دې له ورسو کیسو اوبه راکړلې ستړی مه شه ځوانه یاره د شونګو اوبه به نه کېره و نه یا څنګه وشم یار نه ستې د به صفا سمې اوبه یې نه یا صفانو د موږ دغه جاره تی عاید شي و شاید د ډیم اوبه شي هو د دې خصمان دی اشه تی دا اوبه دا خلک د صفا اوبه شي وای دا رقم اوبه سړی وشي نه جوړه کېږي تی نه جوړه کېږي یا نه جوړه کېږي دا چټي لګي دا صفا دي تر دغه صفا اوبه دي چیرې شه او تر دغه صفا اوبه چې نسته بالا ستنه او بس دا نو ستی د ماشاءالله ښه ژوند دی چیرې ښه ژوند خو تاسو د کرلاوې د کوټې دي وروره خپل جایداد اوس دغه چې به ژوند څه شی دوړې دي خاورې دا خو ستا کور دی او بس دغه یوه کمره دی ده ښه دا د ده کور دی ماشاءالله بس ستی ژوند والا د سکون ژوند دی دا خبره به یاد ساتې د سکون ژوند ستړی دی نو هم کوټې ستنه یو شی باد باران صحیح نو دا د به څه سکون وي دا د به څه خوند وي ستی خپلې مځکې شی نشته ځکه هم ستا هغه غرونه دي یوه برمه پر څوک ډېر ورپو واله کېږي بیا هوارې هوارې مځکې نه دي او ناهوارې مځکې بس سالاد یې درته اسانه هر څه راورسېدل خو د زنده باد دې دا زموږ تی خو نو یا ساسر کوچان وه دا زموږ کوچان وړونه دي کور یې ودان ښه خدمت یې راکړي اوبه مې وڅښلې ډوډۍ ست یې م راته وکړي مال یا ډوډۍ مې خوړلې ده هغه تاسو ګورئ غر دی لاندې هغه دي کوچانو وړونه پراته دي او دې سیټ ته دا اوبه دي او زما ملګري دا دي ټوله ولاړ دي په خشم سوي خو به نه یاست ما دا خپله دا قسم خلک لکه دا کوچانو ژوند چې دی دا قسم خلک د دې ژوند ماته ډېر ښه خوند راکوي په دا غزه دی له ورله خو هسې بده نه کوي نه سپی هم دا دی دلې جمع دی د ځانه بېزار دی غوږونه مړه پر زړېږي اوبه سیټ ته دي او ما پر مخ باندې دغه ولګولو دا وایي ولګه چې ولګه یې دغه وایي سمې وایي بیا د لمر پر مخ باندې نه لګېږي همالته یې راوړه وبې لګو څنګه دی بد خو به نه ایسي که بد ایسي هم نو اوس څه پکې لمر ډېر تیز دی د داسګي پورې خو راورسېدو هغه غونډۍ اوبه لاندې روان یو خوندور ځای ګورو الوت الوتکه هله ځو او دغه ګورئ دا د بجلۍ کمبه ده دا کمبه نو ما په ژوند نه وه لیدلې نن مې دا دی ویلدله د بجلۍ اواز هم کې روان دی دا ده کمبه څنګه ده معلومیږي دا څو ده دا به 32 وي که 2000 دا کمبه ما ده دا اوس نه وه لیدلې اوس مې دا ده ویله دیم دې سیټ ته دی هو دومره ډېر خره دي اوبه وړي کوچان څه نوم دی خوندور سیند دی هغه دی دا اوبه اوس تاسو وینئ دا د ډیم د دی هغه کوچان دي روان دي حیوانانو خره دا ورسره ولودلې حیوانانو هم اوبه وڅښلې او دوی هم وڅښلې د دا ډیم بالنکه خرنې اوبه دي نو دا خلک ولې نه ناجوړه کېږي په دا ودا شي ته زه اریان یم نه د ګردو مسله یي نه د بل شي مسله یي دا ولې بیماري هم نه بیمار کږم نه هغه ناجوړي هم نه وله راځي و ډاکټر د کښېنې اوس زموږ ملګري ګس دي د دغه اوبه راخیستې دي کومې اوبه دي راخیستې دا اوبه یې راخیستې دي وایي دا صفا اوبه دي نورې اوبه سې وشي هغه ډبرې و پترۍ دا شیان پیدا کوي دا کوچان اوس د حیوانانو دوی ګرد دا اوبه وڅښلې خو دوی ولې هېڅ نه کوي سیند داسې دی چې دا د ډیم د دغه ډیم او غونډۍ په مابینځ کې د هغه ده د دې ډیم باری چې دی هغه دغه دی د دې ځګې پورې راورسېدلو ملګري ډېر راته په ښه شان دي وایي فضله دا خو دې غټ سفر په موږ وکړي ما ورته باستي درځئ سر مه خلاصوئ ولاګ دی اسانه نه جوړېږي وطنونه به راګور څنګه شوې ستړی خو نه شوې ته څنګه شوې سمې
ایسه ډیلا سولې او قادر ته تابلات څنګه تابلات شمې ورته لګولې په کیسه کې نه دی لمر ډېر تیز دی ای کیمرا هم بار بار زر ګرم شي بیا په اوبو باندې برته یخه کمه نو دا دی روان یم هغه زګیله ځو هلته درختې هم دي خوندور ځای دی هلته الوتکه الوځو دا دی د ډیم په د باري باندې روان یې اکشنیا منډې ولې وبېرې که چشتې او دغه ډیم خو دا دی غونډۍ هغه ده دا غونډۍ د ډیم په مابینځ کې ده خوندور سین هم دی د دې علاقې خلکو له پکار دی چې په دا غونډۍ باندې یو ښایسته خوندور هوټل جوړ کړي داسې هغه سینې دې ورکړي یا لاره دې ورته جوړه کړي ډېر ښه د پکنیک پوینټ دا جوړېدی شي زه دې لیدلی یم چیرې دې لیدلی یم و دا د کوچنی فین د لیم میلاو تا چیرې زه لیدلی یم دا دی او د لیم دا مینوال میلاو سوی په ټلیفانه کې مې لیدلی بس دا نو ستاسو مینه ده دا خلک مې راکېږي څنګه انډیواله جوړ پخې ته یوه دغه ته څه که ډبر دی اوس ډبره ښه څنګه دی نو سم شان جوړوم که ماځي حیوینسه زه به مې یوه ډبره تسه که ای دی کې بینسم پایلاس که پایلاس داسې شوله ټیک شو ډبره اوس دی ور واچو دی اشد تس چیش کمه ای رسیله کمه او دا کومه چې دغه نیولې ده دا یو منټ دا ډبره په لاس کې ونیسه په هغه لاس کې دا ډبره داسې بالا ورته داسې و بیا ګرده سرې لکه سر نه کې په ما ډبره به نه نیسې اوه اوس ورته ګورئ داسې داسې ناکه به مې دا خو د ګولۍ مطابق که پره ولګېده ای درته ولاړ دا کار نو د ده شي زده شاباش نور څنګه یاست تا ولې چیش کې دې زه لیدلی یم د چا په ټلیفون کې ولدي شاباش دا ګوره اوس د ستا پلار ته ورته چې زه بیا کې راوستلم ستا پلار نوم چیشت ګلاب د ده پلار دی زما مینهوال دی دا تاسو ګورئ دا غر دی صحیح دی ډبره ده اوس ورته ګورئ سبحان الله څومره خوندور سیند دا ځګی دومره خوندور ځګی دی دا اوبه ملګري دې روان دي د سیند څخه خوند نه اخلي زه ورته وایم خوند ځینې واخلئ دا قسم خوندور سیند څومره خوندور ځای دی خوندور سیند دی ډېر سکون دی دلې ملګري دا دې راوره څنګه سو الله ته څنګه شي قادر هغه ته څنګه شي زه اوس چارج شو برابر سمې څنګه اوس دا دی راورسېدلو دا خوندور سیند دی دلې به الوتکه والوځو د دې ځګې خوندور سیند به در ښکاره کړو دا ډیم نوم چې دی سټي ډیم دی کیله سیف الله دغه دی دا ځګی نو خوندور دی دلې الوتکه الوځوم ګرد ډیم د دا ځګې څخه معلومیږي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان چیشه؟ نه تعالی چیش ته پورته کم ویډیو ښه ټیک ټاک ته پورته کم اکشني مینهوال وایي زموږ ویډیو بیا ټیک ټاک ته پورته که او راته وایي ویډیو په ټلیفون کې ګورې زما ده وایي ستا نوم چیشت ویډیو هم ګورې نو پوښتنه و درځو مازدیګر درځو الوتکو خو مو الوځوله ډېر ښه خوند یې وکړي ملګري دا دې را روان دي څنګه خوند مې ځینې واخیسئ
هغه دوه کوچني مینهوال هلته لوړ ناست وي مازدیګر بیا راسه فوټبال ویډیو به راسره جوړه کړې ما ویل ټیک دی دله راځه به اشد سیند سره ګډ وډ سولو نور ملګري په موټر کې دي ما او دغه ځوان اوس دا دی روان یو هغه غره سر له ځو ډېر سفر راته ګوري د ډرون بیټرۍ راسه ورکه سول کیدای سي حالت یا چیرې چې موږ ماخستن شپه وکړله د سمې دا کری خیر د تسلي لپاره به درته وګوره غزګي لورخیزمه سفر ډېر راته ګوري او د ډیم د خاص شوټ مې نه واخیستلو هغه په دا باندې چې لمر دومره تیز دی یا کیمره هم ګرم سي ډرون هم ګرم سي سم دغه نسي کوی نو مازدیګر بیا بل ډیم له ځو هغه خوندور ځای دی هغه به بیا د ښکاره کړو دا دی د غره پورې خو راغلم دا ځای کې موږ ډرون والوځول نسته دلې هم نسته بیټرۍ د ډرون ده ولاړ ورکه شوه که څه کیسه دا یوه دانه به 15 سره خپېد ولاړه توته وختله خیر تاوانونه به برداشتوو نو اوس څه به کوې برته ځم لاندې ملګري مې لاندې ولاړ دي موټره پورې ځان ورسوم چې یوټیوب کې کامیابه شم بیا به نورې الوتکې واخلم بیټرۍ بیا واخلم نو ټینشن ستاسو مینه راسره ښه نو دا ولو د قلعه سیف الله پښتونخوا یو خوندور ډیم چې سټي ډیم ورته وایي ملګري مې ډېر ستړي سولو ډېر سفر مې پرې وکړ موږ خو نو د سفر والا خلک یې څومره ګرځو هېڅ دغه نه کړو سمې اوس چیرې ځو اوس به ولاړ شو ریسټ وکړو ښه اوس یې څه ریسټ کوو سکون کوو که درسې دی د پرون د راسې خوب نه دی کړی فل ناخوبه دی ځکه لس ورځې هم نه سم داسې خبره نه بس روان یو تاسو داسې وکړئ خوندور میلاګ مې ستاسو لپاره جوړ کړي په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ یوټیوب کې فل سپورټ راکړئ فضل افغان په نامه مې چینل دی چې سپورټ راکړئ نو بیا به موږ نور خوندور شان جوړ کړو که سپورټ نه راکړئ بیا د کمې خواري شان څنګه طبله